څېړونکي او خبريالان په پاکستان او د هیواد ریاستي ادارو باندې نیوکې کوي او وایي څنګه یو نړیوال ګرځول شوی ترهګر مولانا مسعود اظهر د پاکستان نه افغانستان ته وتښتېدو او د دې خبرې سپیناوی پکار دی. دوی وایي مهمه خبره ده چې مولانا مسعود اظهر ته د پاکستان عدالت د ټول عمر قید سزا اورولې وه او هغه کور زندان ګرځول شوی و، نو هغه بیا چرته لاړو. هغه مسعود اظهر چې د افغانستان د مځکې نه د یو هایجیکټ طیارې په لار پاکستان ته راځي او د انډیا د قید نه ازادۍ لپاره د هغه ملګري البته راوچتوي او افغانستان ته راولي. هغه مسعود اظهر د پاکستان په شانت چې د دنیا بهترین سکیورټي نظام دا ولري هغه چینچیم نه غوا کېږي او هغه افغانستان ته رسي، نو دا ځان له یو غټ سوال دی. څېړونکي وایي که مسعود اظهر په ضد څه ګامونه اخیستل کېږي نو چین به د نور کله په شان د احتیاط نه کار اخلي، ولې چې په یغور سیمه کې ورته مشکل جوړېدای شي. دوی وایي هند او نور ځینې هیوادونه د FATF د لارې هم په پاکستان فشار اچولی شي چې د ترهګرو ملاتړ پرېږدي او مخې ته یې راوړي. مونږ نه د هیروان په کار څه FATF کې د انډیا ډیر زور چلیږي که د انډیا زور نه هم چلیږي. FATF په ترهګرۍ باندې کمپرومایز نه کوي. هغوی وایي زیره پاکستان ترهګرۍ ته وده ورکوي په افغانستان کې، زموږ خلک هلته ځي، په هغوی باندې چک نشته ده او بل طرف نه چې کوم ده دنیا به خاموشه وي، نه هغوی به نه وي خاموشه، خاص کر انډیا نشي خاموشي دی. ولې چې مسعود اظهر انډیا ته هم پکار ده. مسعود اظهر هغه سړی ده چې کوم د انډیا جاز تختولی و او په کندهار کې هلته کې کوز کړی و، هغه نه پس کوم ده هغه په کشمیر کې مطلوب ده. د سپتمبر په 14مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت نه غوښتلي د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر دې ونیسي، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي جیش محمد ډلې مشر په ګډون د هیڅ وسلوالې ډلې داسې څوک په افغانستان کې نشته چې نورو هیوادونو ته خطر جوړ کړي. دا زمونږ د ایجنسو د انټیلیجنس ریپورټس افغان حکومت سره شریک شوي چې مسعود اظهر هلته کې دی. ما ته خو په خپله ذاتي څه معلومات نشته، خو په دې کې هم څه شک نشته چې زموږ د ملک نه ډېر خلک داسې دي چې هغه دلته کې د قانون نافظ کولو ادارو ته مطلوبه دي، هغوی غواړي چې هغوی سره خبره وکړي او هغه دلته نشته. نو یقینا کیدای شي چې دا اطلاعات وي زموږ ادارو ته چې هغه په افغانستان کې دی. پکار دی چې افغانستان کې کوي نو افغان حکومت پاکستان ته اکسس ورکړي یا ورته حواله کړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په کال 2019 کې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر نړیوال ترهګر ګرځولی و. هغه د هند په پلوامه سیمه کې هندي ځواکونو باندې برید ذمواري منلې وه او پس د هغې نه هغه نړیوال ترهګر ونومول شو. په کال 1999 کې مولانا مسعود اظهر سره د نورو ملګرو عمر سعید شیخ چې د وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پرل په وژنه کې کاکړو د هند نه کندهار ته تختول شوي الوتکې په بیا راګرځولو کې راخلاص کړلی شو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.